سلامونه درنو هیوادوالو، تاسو ټولو ته د بشپړې روغتیا په هیله. د ځینو رسنیو د راپورونو مطابق د کرونا وایرس له ایرانه د هیواد جنوب غرب حوزې ته هم سرایت کړی ده. کابو 3 تنه شکمن هیوادوال د روغتیا وزارت یا د اړوندو چارواکو لخوا مشکوک ګڼل شوي دي چې ګواکې پر کرونا وایرس به اخته وي. کرونا یو ساري وایرس ده، له یو انسان نه بل انسان ته ډیر زر سرایت کوي. تر ټولو اسانه درملنه یې د کرونا له وایرس مخنیوی ده. موږ څنګه کولی شو چې تر دې ناوړه او وژونکي وایرس مخنیوی وکړو؟ د مخنیوي دپاره یې تر څو ټکي دي چې دا باید هرومرو موږ په ذهن کې ولرو او که ممکنه وه تر نورو هیوادوالو، تر کورنیو، تر دوستانو او اقاربو یې هم ورسوو. لومړی موږ عادت لرو او د میلمنو سره، د کور د غړو سره او له دوستانو سره په لاس ستړي مشي کوو. له دې باید ډډه وشي. دویم، کومو میلمانه او نور دوستان کورونو ته راځي یا موږ ورځو، د هغوی د صحت لپاره، د هغوی د روغتیا په پار باید موږ له هغو سره غېږې ورنکړو او مچې وانه خلو. د دې ترڅنګ لاسونه باید حداقل په سریري ساعتونو کې 20 یا 30 ځلې ومینځو او هغه هم په صابون باندې. مینځل باید داسې وي چې موږ باید ورغوی دقیق پاک کړو، دواړه ورغوي پاک کړو، هره ګوته جلا جلا سره پاکه کړو او بعد له هغې په کاغذي دستمال وچ کړو. په همدې کاغذي دستمال بیرته شیردان بند کړئ او کاغذي دستمال په یو خوندي ځای کې در سره واچوئ. زموږ هغه هیوادوال چې په اروپا، په امریکا، په نورو ځایونو کې اوسیږي او دفعتاً زما اواز اوري، زما په ژبه پوهیږي، که چیرې تاسو په ریلوې سټیشن کې چیرته وئ یا په اټوبس کې د یو ځای نه بل ځای ته سفر کوئ، ډیره زیاته هڅه وکړئ چې په لاس باندې د بس هغه را زړېدلي مزي ونه نیسئ. په خپلو لاسونو باندې د بس مختلفو ساحو کې تماسونه مه جوړوئ، ځکه ممکن تر تاسو مخکې یا تر تاسو مخکې کومه سورلۍ کرونا وایرس درلوده او بالاخره دا وایرس ډیر زر د انسان له وجوده محیط ته پخشیږي او په هر ځای کې چې ول له هغه ځای نه د انتقال زمینه مساعدوي. تر دې ټولو ډیره مهمه چې په مخنیوي کې زموږ سره مرسته کوي هغه پرنجی ده. که احیانا موږ پرنجیږو باید لاس ورته ونه نیسو. تر ټوله ښه طریقه یې باید څنګل په دې رقم ورجیږه کړو، پرنجی باید وکړو. که احیانا موږ په لاس باندې خپل پرنجی یا هم ټوخی مهار کوو، د کرونا وایرسونه د سږو راوځي او په زموږ په لاسونو باندې تم کیږي. ککړه لاسونه کولی شي دغه کرونا وایرس ډیر زر له یو ځایه بل ځای ته، له یو انسان بل انسان او له یو لوښي بل لوښي ته انتقال کړي. د دې ترڅنګ ډیره ښه به وي که په کورونو کې له مشخصو لوښو نه هر یو فرد استفاده وکړو. خپل ګیلاس، خپله کاسه، خپل دیګ او